السلام علیکم ګران شاګردان والله دې وي چې روغ جوړ بیاست. راځو د نن سبق ته. د نن سبق چې دی هغه بیا هم د انګلیش جملې دي. په انګریزي کې جملې هغه جملې لنډې بنیادي خو ډېرې مهمې جملې دي چې موږ په ورځني ژوند کې بیخي ډېرې زیاتې استعمالوو. راځئ دا زده کړو معناوې او تلفظ یې هم راسره وایاست. I am at home. I am at home. زه کور یم. I am inside. I am inside. زه دننه یم. کور کې دننه. I am outside. I am outside. زه د باندې یم. I am on my way. I am on my way. زه پر لاره یم. What is it? What is it? دا څه شی دی؟ Where are you? Where are you? ته چیرې یې؟ Where were you? Where were you? ته چیرې وې؟ Where is it? Where is it? چیرې دی؟ یو شي دپاره دا ویل کېږي. What do you know? What do you want? What do you want? ته څه شی غواړې؟ څه شی غواړې؟ What are you doing? What are you doing? ته څه شی کوې؟ دغه where are you چې دی د موجوده وخت لپاره، where were you دا د تېر وخت لپاره، it د شیان لپاره، he یا she چې هغه د نر یا سړي دپاره یادېږي. What do you need? What do you need? څه شي ته ضرورت لرې؟ I need something. I need something. یو شي ته ضرورت دی، زه یو شي ته ضرورت لرم. I want it. I want it. زه دا غواړم، زه یې غواړم. I love it a lot. I love it a lot. زما دا ډېر خوښ دی. I want some water. I want some water. یو څه اوبه غواړم. I want more too. I want more too. نور هم غواړم. I want less. I want less. لږ غواړم. A bit یوه ذره. I know. زه پوهېږم، زه په خبر یم. I don't know. زه نه یم خبر، زه نه پوهېږم. Do you know? آیا ته پوهېږې؟ ته خبر یې؟ We don't want. We don't want. موږ یې نه غواړو. How do you know? How do you know? ته څنګه پوهېږې؟ ته څه په خبر یې؟ What else? What else? بل څه شي، نور څه شي. Can you do it? آیا ته دا کولی سې؟ Can I do it? آیا زه دا کولی سم؟ Can I go? زه کولی سم چې ولاړ سمه؟ کولی سم چې زه ولاړ سم؟ See you later. See you later. بیا به وروسته سره ګورو. دا د نن سبق کوم ویډیو خوښ شوي، سبق خوښ شوي وي ویډیو لایک کړئ. مننه، الله حافظ.